د میدان وردګ ولایت په لومړی حسابي سود ولسوالۍ کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري د قومونو د یووالي ستره فرهنګي میله ترسره شوه. مسؤلین وویل چې هڅه کوي د قومونو د یووالي دغه ډول میلې زیاتې کړي ترڅو محلي لوبې وده وکړي. داسې نورې میلې هم لرو وخت په وخت باندې انشاءالله په ټولو ولسوالیو کې به موږ دغه میلې جوړوو او د خلکو د خوشحالۍ لپاره به یا د خوشحالۍ زمینه ورته برابروو. ورزشکاران د یادو لوبو ترسروي ته خوښ وو او غوښتنه یې کوله ترڅو د دوی ستونزو ته رسیدنه وشي. خوشحال هستیم، برای ما یک دولت یک همکاری کرده، برای ما یک وقت داده که یک بزکشی کنیم. بسیار خوشحال هستیم. خواست ما همی است که ما رو دولت به جایی برسانه که با تیمای مثلا ولایت‌های دیگه مقابل کند، با مسابقه بگیریم. خواست ما فقط همینه. دا د میدان وردګ ولایت د بهسود ولسوالۍ ده. په دغه سیمه کې نن فرهنګي میله جوړه شوې ده چې لیدونکو ته به ګڼ شمېر محلي او ملي لوبې نندارې ته وړاندې شي. عمر افغان، واک تلویزیون، میدان وردګ. د میدان وردګ ولایت په لومړی حساب بهسود ولسوالۍ کې تیر کال هم دغه ډول فرهنګي میله جوړه شوې وه.